د زاویه نیوز قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې لرم چې جوړ اوسه حتمند اوسئ. زه لیمه سپېڅلې بیا هم له تاسو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ستاسو په درانه چوپړ کې یم او نن له موږ سره یوه تکړه زیارکښه پیاوړې پښتنه چې نوې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازې ټاکل شوې ده میلمنه ده. ښکلا زدران سلامونه او نیکې هیلې او یوه نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ چې تاسو سره یوه په زړه پورې مرکه ولرم. سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. ښه راغلاست، ډېره مننه. سلامت اوسئ. لومړۍ پوښتنه به له دې ځایه را پیل کړم چې تاسو له کومه ځایه پیل وکړ چې تاسو اوسني موقف ته رسیدلی یاست؟ لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د کوم مسؤلیت چې اوس ځانګړی لرم رضاکارانه مسؤلیت دی او د رضاکارانه فعالیتونو تجربه زه د ډېر ماشومتوب نه لرم. زه د ملالۍ لیسه کې د 5م ټولګي زده کوونکې وم چې هغه وخت یوه ډله زده کوونکو سره په رضاکارانه ډول موږ د لنډو کیسو د لیکلو په ګروپ کې شامل شوو. بیا مو دا لنډې کیسې د فرانسویانو په روغتون کې ناروغو ماشومانو ته اورولې. دا د ما لومړنۍ رضاکارانه تجربه وه. ورپسې کله چې پوهنتون ته ورسېدم د خپلو همصنفیانو او دوستانو سره یو ځای موږ رضاکارانه فعالیتونه کول. مثلا یتیمخانو ته تلو، هلته مو د یتیمو ماشومانو ته ډالۍ وړلې، هغوی سره مو ستري کوله تر څو دوی څو شېبې وخاندي او ښه وخت تېر کړي. ورپسې اوس چې د افغان ځوانانو استازي ټاکل شوي یم په ملګرو ملتونو کې، دا هم یو رضاکارانه مسؤلیت دی. یو ډېر ښه ټکي ته مو اشاره وکړه چې کله چې رضاکارانه کار یو څوک کوي، خصوصا هغه ماشومانو ته او هغه کسانو ته چې یتیمان دي، لا هم په پرورشګاه کې اوسېږي، ژوند کوي، کله ستاسو دوی ته ډالۍ وروړلې، لا هم دوی ته ورتلاست او یو څه کار ورته ترسره کول، وروسته له هغه ماشومان ډېر خوشحاله کېږي. طبعا تاسو ته څه احساس پیدا کېدل؟ څومره تاسو خوشحاله کېداست او وجدانا څومره راحته کېدئ؟ د رضاکارانه فعالیتونو یو ګټه همدا ده چې انسان روحاً خوشحاله او ارامه ساتي. نو هغه خوشحالي چې موږ دوی ته ورکوله هغه فقط د دوی دپاره نه وه، موږ هم ډېر زیات خوشحالېدو. لکه څنګه چې تاسو ویل وجدان مو ارامېده، ځکه هغه ماشومان د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه راتلل او د کورنۍ د مینې نه محروم وو. موږ اصلا دا احساس نه ورکولو چې موږ د تاسو نه یو مشران یو، د بیرون نه پردي درته راغلي یو. نو ډېر کوشش مو په دې و چې خوشحاله وساتو. د رضاکارانه کار یو غټه همدا ده چې انسان روحاً خوشحالیږي، انسان دا احساس کوي چې ګویا زه په ټولنه کې حداقل یو ګټور کار کوم. دقیقاً د ژوند په چارو کې له وړکتوب نه تر اوسه پورې د چا لخوا ډېره تشویق کېدی او اساسي ملاتړ مو څوک ژوند کې؟ زه فکر کوم په دې برخه کې باید تاسو ته صادقانه ځواب درکړم. موږ افغانان اکثرا خپل اولادونه نه تشویقوو. یعنی زه څومره فامیلونه، څومره خپل دوستان چې ما لیدل دي، دوی هم دا تجربه لري. زه داسې په خاص ډول د کوم چا طرف نه یم تشویق شوي، ولی دا هم باید یاده کړم چې دا چې زما مخه نه ده نیول شوي، زه نه یم د ما په مقابل کې کوم ممانعت نه ده شوی. دا خپله یو غټه مرسته ده چې موږ د یو ماشوم او د یو ځوان سره د ژوند په ترڅ کې کولی شو. ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب په توګه تاسو وټاکل شوئ او لاره مو پیدا کړه. د دې پروسې لپاره کوم شرایط وو او کومې ځانګړتیاوې باید یو څوک ولري چې د پروسې کې وکولی سي ګډون وکړي؟ د دې پروسې یو تر ټولو اساسي او غټ شرط دا و چې هر څوک چې اپلای کوي باید حداقل د 3 کلونو رضاکارانه فعالیت سابقه ولري، تجربه ولري. په ضمن کې عمر د 29 کلونو نه ټیټ واوسیږي، د افغانستان تابعیت ولري او همدارنګه کله چې دې پروګرام ته غواړي اپلای وکړي، همزمان باید بهرني سکالرشپ یا بورسیې ته یې باید اپلای نه وي کړی. او بل شرط یې دا و چې په دواړو ملي ژبو باندې تاسو پوره تسلط ولري او همدارنګه انګلیسي ژبه باندې هم تسلط ولري. تعلیمي رشته او تعلیمي سویه د چې څوک لیسانس دي، ماسټر دي یا دوزه پاس دي، دا مهم نه و. کله چې ملګرو ملتونو ته په دغه پوسټ کې تاسو نومانده سوئ، څه فکر مو کول چې آیا بیا به هم په همدغه مهم پوسټ کې یوه پښتنه او د دې ترڅنګ یوه نجلۍ لا یوه ښځه هغه هم افغانه بیا هم وټاکل سي که یا
تاسو داسې یو احساس پیدا کړی و څه احساس هم درلود؟ د لومړۍ ورځ څخه چې ما د پروسې ته او برنامې ته اپلای کولو ما په ځان باندې باور لرلو چې انشاءالله کامیابېږم او تاسو پوهېږئ چې په ځان باور لرل د کامیابۍ لومړی شرط دی. مطمئنه وم او دا چې کامیابه شوم زه فکر کوم ګټه او افتخار یې ټولو افغان نجونو ته ورګرځي او کله چې موږ وایو پښتنه نجلۍ د پښتنې نجلۍ انتخابېدل افتخار دي هېوادوال باید په دې پوه شي چې په دې کې موږ کوم تبعیض یا لوړوالی موږ چاته نه قایلېږو صرف دونه ده چې موږ تاسو پوهېږو چې پښتنې نجونې په ټولنه کې فعاله پښتنې نجونې کمې دي او دا چې یوه پښتنه نجلۍ داسې یو ځای ته رسېږي زه فکر کوم دا ډېره غټه خبره ده او په ټولنه کې د بدلون پیل کیدی شي. له کومې ورځې چې د ملګرو ملتونو دغه پوسټ لا هم دغه دندې ته ګمارل شوې او کار دې پیل کړی دی دننه په هیواد کې او بیرون د خلکو چلند تاسو سره څنګه دی ځکه د یوې پښتنې په حیث او د یوې نجلۍ په حیث هغه خپل احساسات لا هم هغه خپلې ستونزې راته ووایستې چې خلک څه ډول چلند در سره کوي؟ دا باید ووایم چې د کوم وخت نه چې ټاکل شوي یم د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې مې د مختلفو ځوانانو او نجونو او هلکانو سره ولیدل چې ما ته یو ډېره ښه او خوږه تجربه وه. د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو په کچه ما ډېر حمایت ډېره مینه او ډېر درناوی ترلاسه کړ منتها دا هم باید ووایم چې بعضې خلکو بدون د دې نه چې ما وپېژني یا بدون د دې نه چې کوم وخت د ما سره د نږدې نه لیدلي واوسي د ما په اړه ډېر بېځایه قضاوتونه وکړل او دا د ما لپاره یو ډېره ترخه تجربه وه حتی ډېرې بدې خبرې د ما په هکله وشي چې زه دوی نه ملامتوم. مثلا بعضو خلکو وویل چې دا په کوم قیمت دو ځای ته رسېدلې ده ځینو خلکو فکر کولو چې دا کومه دولتي دنده ده حال دا چې دا دولتي دنده نه ده نو دا خبره به مې چې اورېدې خفه کېدم به ولې روحیه مې هېڅکله نه ضعیفېده خفه کېدم ځکه چې زه انسان یم او زړه لرم احساسات لرم منتها دا باید ووایم چې د احترام او د مینې او د حمایت کچه تر نفرت او تر بدو خبرو زیاته وه او زه هغو خلکو ته ډېر قدر ورکوم او همیشه به ترې منندویه اوسېږم چې ما ته یې همیشه ښې خبرې کړي دي. په اوسني موقف کې مو مسؤلیت څه دی کوم کارونه ډېر ترسره کوئ؟ د کوم وخت نه چې زه په دې مقام کې ټاکل شوې یم اساسي او اوله وظیفه مې دا ده چې د ځوانانو سره باید وګورم د دوی ستونزو او مشکلاتو ته غوږ ونیسم او ما هم دا کار کړی دی ما مختلفو ولایتونو ته سفر وکړ او مختلف ځوانان مې ولیدل د دوی ستونزې مشکلات او د دوی اندېښنې مې راغونډې کړې چې ډېرې اندېښنې د سولې د پروسې په اړه وې او د سولې په پروسه کې د دوی د ځای او د دوی د رول په اړه وې نو بیا دغه د دوی ټول اندېښنې او غوښتنې ما د یو وینا په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړې. دقیقا ما پوښتنه هم همدلته راګرځي چې تاسو یو څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته تاسو یو سپیچ درلود وینا مو درلوده چې کوم ولایت چې تاسو تللي وئ له ځوانانو سره مو خبرې کړې وې د دوی ستونزې غوښتنې هر څه راټول کړي او امنیت شورا ته مو وړاندې کړل. په دې وینا کې مو مهم او اساسي ټکي څه وو چې تاسو د ملګرو ملتونو ته وړاندې کړل؟ د کوم وخت نه چې زه د مقام ته ټاکل شوې یم متاسفانه د ځوانانو دپاره یو ډېر بد کال و په دې تیر یو کال کې ځوانان د مختلفو سکتورونو او حوزو څخه په نښه شول شهیدان شول او ډېر تلفات مو لرل. غټ مثال د کابل پوهنتون حمله وه د بعضې ژورنالستانو نجونو او هلکانو وژل کېدل وو چې دې مسایلو زه دې ته اړ ویستلم همدارنګه ما د ځوانانو سره چې کومې لیدنې درلودې دوی هم همدا غوښتنه کوله چې په وینا کې مې اولین او اساسي ټکی چې باید د پام وړ واوسیږي هغه باید دغه امنیتي ستونزې او د ځوانانو ټارګټ وژنې وي چې ما دې ته توجه وکړه او یاده مې کړه چې دا ځوانان په ډېر یو سیستماتیکه توګه په نښه کیږي وژل کیږي او په دویم قدم کې د سولې په پروسه کې د ځوانانو رول و چې تاسو پوهېږئ چې که د سولې پروسه په ښه توګه مخکې لاړه شي د ځوانانو نورې ټولې ستونزې خود به خوده ورسره حل کیږي هغه که بیکاري ده که فساد دی که
که هر څه دي. نو ډېره توجه مې د افغانستان په امنیت باندې وه او په دویم قدم کې د سول په پروسه کې د ځوانانو په رول باندې. دغه غوښتنې چې تاسو له ځوانانو راټولې کړې او د ملګرو ملتونو ته مو وړاندې کړې د سولې او د دې ترڅنګ د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د ځوانانو نور اساسي غوښتنې څه وي؟ څه ته ضرورت لري؟ دوی څه وایي، څه غواړي، خصوصا له حکومت نه، له ملګرو ملتونو نه او له تاسو نه یې غوښتنه څه وه؟ بیا هم باید یاده کړم چې د ځوانانو اساسي اندېښنه د سولې د پروسې په اړه وه. دوی د سولې د پروسې د شفافیت غوښتنه کوله. دوی دا غوښتنه کوله چې د سولې مذاکرات باید د افغانانو ترمنځ د افغانانو په منځګړیتوب واوسیږي او هیڅ بهرنی باید د سولې په پروسه کې مداخله ونه لري. په دریم قدم کې د دوی اساسي غوښتنه دا وه چې طالبان او حکومت دواړه لوري باید وربند وکړي، د خلکو وژنه او تاوتریخوالی باید بند شي. او په دریم قدم کې د دوی اساسي غوښتنه دا وه چې د سولې پروسه باید داسې یو پروسه اوسیږي چې د هیواد آبادۍ ته لاره پرانیزي او د دوی د تیرو 18 کلونو لاسته راوړنې قرباني نه کړي. لکه څنګه چې موږ تاسو اوس ټول شاهدان یو او ګورو د سولې پروسه یو څه ټکنۍ سوې ده. ستاسو په نظر دویم پړاو ته څومره خوشبینه یاست؟ څومره کولی سئ چې یعنې سولې پروسه به ښه مخته ولاړه سي او که به نسي ولاړه سي؟ تاسو په اند سولې پروسې دویم پړاو به څنګه وي؟ زه خپله شخصا دا فکر کوم چې که په دې ډول جریان ولري چې لکه څنګه چې تاسو ولیدل چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغان حکومت غوښتنه رد کړه چې مذاکرات په افغانستان کې ترسره شي. دې حالات ته په کتو سره زه خپله شخصا خوشبینه نه یم او فکر نه کوم چې که دا پروسه یو پایلې ته هم رسیږي، هغه پایله به د خلکو په خیر او د خلکو په ګټه واوسیږي. نو زه فکر کوم چې لکه څنګه چې تاسو یاده کړه دوی د رخصتیو په نوم چیرې لاړل. زموږ ټیم خو بیرته خپل هیواد ته راغی. دوی چیرې لاړل؟ د چا سره کېناستل او دوی د چا په غوښتنه د بهرانیانو سره سوله کوي ولې خپل افغانانو سره وربند نه کوي، وژني یې. دا هیڅ منطق نه مني، دا هیڅ دلیل نه مني. نو زه حیرانه یم چې په دې ډول به زموږ ځوانانو سرنوشت څه ډول اوسي. ښکلا ځدران به څنګه د سولې او جګړې په درشل کې د نړیوالو پام ځان ته راواړوي؟ زه فکر کوم د افغانستان غوندې یو هیواد چې په 20 کلنه جګړه کې سوځي او د طالبانو د کورنۍ جګړې او د طالبانو له تورو دورې څخه راوتلی اوس هم په 20 کلنه جګړه کې سوځي، د داسې یو هیواد څخه د یو ځوان او بیا د یو نجلۍ او بیا د یو پښتنې نجلۍ ټاکل کېدل دا خپله کافي دي د دې دپاره چې د نړیوالو پام ځان ته راواړوي. کوم وینا چې ما ترسره کړه د هغې وینا دپاره ما ډېر ښه فیډبک ترلاسه کړ. زما د تمې خلاف دوی زما وینا ډېره حمایت کړه. کوم ټکي چې ما یاد کړي وو د هغوی حمایت یې وکړه او زه خوشحاله یم چې بالاخره وتوانیدم چې د یو افغان نجلۍ په حیث د دوی پام ځان ته راواړوم، ځان ته نه بلکې ټول ځوان نسل ته او د خپل هیواد راتلونکي ته. څومره به وتوانیږي چې د ځوانانو غږ همیشه البته په دې یو کلنې دورې کې چې ستا مسؤلیت دی د دوی غږ به رسا وساتې؟ زه فکر کوم چې د کوم وخت نه مې چې پیل کړی دی تر دې دمه زه په دې توانېدلی یم چې هغه څه چې زما مسؤلیت دی هغه په ښه توګه ترسره کړم او خدای دې وس راکړي چې په دا څو باقي میاشتې هم چې پاتې دي تر آینده اګوسته پورې چې بل استازی ټاکل کېږي زه به بیا هم وتوانېږم چې هغه څه چې لازم دي مسؤلیت مې ترسره کړم. دا هم باید ووایم چې که چیرې دا مسؤلیت پای ته هم ورسېده د یوې عامې افغانې نجلۍ په توګه زه به تل خپل غږ اوچت وساتم، د هېچا څخه به ونه ډاره شم او د حقایقو په ویلو کې به یو ځله هم زما زړه ونه ډار شي. په دې هیله چې همیشه د ژوند په چارو کې بریالۍ او ښه وځلېږي. ځینې پوښتنې موږ ته راغلې وې چې د ښکلا ځدران شخصي ژوند په اړه که یو څه معلومات راکړئ. زما مور او پلار دواړه استادان پاتې شوي دي او زه په ډېر ویاړ سره همیشه هر ځای وایم چې زه د دوو استادانو اولاد یم. پلار او مور معمولا خپل اولادونو ته ښه ژوند برابروي او دا د دوی دنده ده چې دوی ته ښه خوراک، ښه لباس او ښه تعلیم زمینه برابره کړي. مونږ ته زه د خپل پلار او مور څخه په یو شي کې خاصه مننه کوم، هغه دا چې مونږ یې سره دی چې مونږ ته یو راحته ژوند برابر کړی دی، د هغې تر څنګ یې مونږ ته
دا درس راکړی چې څنګه خپل وطن سره مینه ولرو، خپل ټولنه کې یو ګټور کس ثابت اوسیږو او شاوخوا حداقل شاوخوا خلکو ته مو خیر ورسیږي، نه دا چې صرف ځان ته ژوند وکړو. نو پلار و مور مې استادان دي، 2 ورونه لرم، یوه خور لرم. موږ ټولو د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. زه خپله ځانګړې د نړیوالو اړیکو په برخه کې محصله یم او واده مې کړی دی. یو کال کېږي چې واده مې کړی دی. زما د ژوند ملګری ادریس جان دا باید ووایم چې زما یو ډېر ښه مشاور او ښه ملګری دی چې خصوصا په سیاسي مسایلو کې هغه تر ما سینیر دی، مخته دی، بالکل سینیر دی او ډېرو شیانو باندې پوهیږي او همیشه ماته نیکې مشورې راکوي چې د دو ځای ته چې رارسېدلې یم طبعا د ده د حمایت او د ده د مشورو د برکته رسېدلې یم. ډېر ښه. په پای کې ټولو ځوانانو ته څه پیغام لرئ او د دوی لپاره آینده پلانونو په اړه دې که راته ووایئ چې څه پلانونه نور لري چې دوی ته کار وکړي؟ پیغام مې افغان ځوانانو ته همدا دی، زه هر ځای دا وایم چې د افغانستان غوندې یو هیواد کې په داسې یو وضعیت کې موږ ته د صلح په مذاکراتو کې ځای نه راکول کېږي متاسفانه، موږ ته په تصمیم نیونو کې ځای نه راکول کېږي متاسفانه. ولې موږ تاسو باید ناامیده نه شو. د اوس دپاره زموږ تر ټولو اساسي او غټ مسؤلیت دا دی چې تعلیم وکړو او تعلیم به موږ ته په آینده کلونو کې دا لاره هواره کړي چې د دې هیواد رهبري په لاس کې واخلو او د دې هیواد سرنوشت بدل کړو. او انشاءالله چې د دې پروګرام نه وروسته هڅه به مې دا وي چې نور هم د ځوانانو په حوزه کې فعاله واوسېږم او هیڅ کار نه شي دوی دپاره یوه غوره الګو او رول ماډل واوسېږم. ډېر ښه. په ټولو چارو کې بریالي اوسئ. یوه نړۍ مننه چې وخت دې راکړ تر دې چې وکولی سمه البته یو ښه مرکه مې تا سره درلوده. یوه نړۍ مننه. ډېره مننه. د زاویه نیوز قدرمنو لیدونکو دا زموږ نننۍ ځانګړې مرکه چې له ښکلا زدران سره وه او په دې هیله چې بیا هم تاسو زموږ د خپرونو لیدونکي اوسئ. تر بیا